داسې دی که نه چا په لاره کې شو راغله بیا چا په لاره کې شو چا په لاره کې شو سکئی هغه کوا او کوا تاوانی ماته رسی او چې سکئی هغه کوا او کوا تاوانی ماته رسی او زمونږ راځه راځه تاوانی ماته رسی سکئی هغه کوا تپوس برسته کوو د ګناهګار او بې ګناه تپوس برسته کوو د ګناهګار او بې ګناه تپوس برسته کوو او د بڼو غشي وراوه تاوانې ماته رسي د بڼو غشي وراوه تاوانې ماته رسي چې څه کوي هغه کوه تاوانې ماته رسي او زموږ کلي ته راځه او د خلکو زړونه تختوه او که نه او تختوه تاوانې ماته رسي د خلکو زړونه تختوه تاوانې ماته رسي چې څه کوي هغه کوه تاوانې ماته رسي
جانان مینې په خوا وجلی یمه د چا چې یار په څنګ کې ناست وي او په نورو خلکو د ړندو ګمان کوي په سپینه خوله دې یم مخته کړم اوس د غنم روټۍ خوله نه راکوي په ډرې ور مینه نه یمه او کنه په ډرې ور مینه نه یمه د ډرې ور په کلندر مینه یمه تاوده روغه تاوده د چا به کوم ځای کې خوښېږي او ما یې په سترګو کې مزې موندلې دي او مینه د مینې نه جوړېږي په مینه مینه او د کتر میندې کړمه سترګې دې بې تاثیره نه دي نو او ما ته دې وکتل غلام دې د ځان کړمه او کنه استاد او ستا ګلابي خوله د خندا ډکه ده او لمن د اوښکونه زما ډکه ده ستا ګلابي خوله د خندا ډکه ده لمن د اوښکونه زما ډکه ده خندا ډکه ده او لمن د اوښکونه زما ډکه ده او کنه مراد خانه مس 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 جانانه تور چې لعلال کنو زمونږ ګډه ستاسو کلیو ته درځینه ګرانه جانانه تور څادر په سر کا ځان مه ورکه چې جرګه در ولېږمه او مینه د هغه چا نه غواړئ او کنه استاد چې مور او پلار یې پښتانه او تېر شوي نه دا د یاسر استاد ډېره ده زه مرادې ورته د خوند مصري کومه او سترګې راواړوه جانانه په ما ګرانه شرمېږي چانه په ما ګرانه شرمېږي چانه سترګې راواړوه جانانه په ما ګرانه شرمېږي چانه په ما ګرانه شرمېږي چانه ما کم دینه برابرېږي یار دغه باټن نه پې